کینیا امریکا ته د حاجي ظاهر قدیر د سپارلو پریکړه وکړه. د کینیا د نایروبي میلماني محکمې پریکړه کړې چې ظاهر قدیر امریکا ته وسپاري. د هغه وکیل اومیګا اوچینګ ویلي چې نوموړی 2 اونۍ وخت لري چې امریکا ته وسپارل شي، خو دوی به د یادې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. هغه همداراز یو ځل بیا ویلي چې د دې قضیې تر شا سیاسي انګیزې دي. د افغانستان د تیر حکومت پر مهال ظاهر قدیر ډیر په جرأت غږېده او د امریکا پر ضد جدي دریځ درلوده. د امریکا له مخدره توکو سره د مبارزې ادارې لخوا په ثبت شوي شکایت کې ظاهر قدیر د نشه یي توکو د واردولو دسیسې او درنو وسلو لرلو په تور تر څار لاندې دی، خو تر دې دمهاله یې هیڅ کره شواهد نه دي وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مولوي امیر خان متقي د حاجي ظاهر قدیر د کورنۍ له غړو سره لیدنه ترسره کړه. د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي رئیس ویلي و چې نوموړي په دوحه کې افغان سفارت ته دنده وسپارله چې هلته د کینیا له سفارت سره د ښاغلي قدیر موضوع شریکه کړي. د هغه وراره جلال قدیر ویلي و چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ډاډ ورکړی چې د ظاهر قدیر قضیه به په جدي ډول تعقیب کړي. ظاهر قدیر د افغانستان په سیاست کې یوه پیژندل شوې څیره ده، څه باندې 10 کلونه د ولسي جرګې غړی و او یوه دوره یې د یادې جرګې مرستیالي هم کړې او په وروستیو کلونو کې ننګرهار ولایت کې له داعش ډلې سره په مقابله کې فعال رول لوبولی دی.